مونږ د پارتنرشپ په اړه غږیږو. په دوه تیرو درسونو کې مهم مسایل ویلي او زه غواړم چې فرید جان راته ټول یاداشت کړي ځکه یو عمومي ریویو ولرو. فرید جان کولی شي یو ټایټل ورکړي د پارتنرشپ په نوم. صحیح. او په دې پارتنرشپ کې مونږ چې کوم پروسو باندې خبرې کړې دي هغه به یو بیرته چې د ډیر خلاصه را تشریح کړو. اوله پروسه چې مونږ ور باندې وغږیدو اول نوم ورته ورکوی شي هغه د پارتنرشپ د پیل پروسه یا سٹارټ اپ پارتنرشپ نوم ورکه. اوس سٹارټ اپ پارتنرشپ چې په کوم شکل باندې مونږ تشریح کوو زه غواړم په هماغه شکل باندې بیا دوستان وګوري. سٹارټ اپ پارتنرشپ کې یو کرخه ورکه چې په څلور برخو باندې مونږ وشو ویشله. اوله برخه چې مونږ ورته ورکړله ویلي ایکسپرټیز باید پکې ولرو. که چېرته تاسو غواړئ یو پارتنرشپ باید پیل کړئ باید پکې هغه خلک ولرئ چې هغه ایکسپرټ اوسي، تجربه کار اوسي. دوم فاینانشل سپورټ ولرو، یعنی تاسو باید پیسې ولرئ. که چېرته تجربه کار خلک لرئ پیسې نه لرئ بیا هم تاسو نشئ کولی یو پارتنرشپ پیل کړئ. دریم برخه چې مونږ ویلي هیومن ریسورس باید ولرئ، منابع بشري باید ولرئ، هغه خلک چې تاسو ته کار وشي کولی د یو څه وخت لپاره پورې ولو که چېرته رضاکارانه شکل باندې اوسي. او څلورمه برخه چې مونږ ویلي آیډیا وه یا هم مفکوره باید ولرئ. بیا مو ویلي چې کله تاسو راځئ فرست سټیج یا سټارټ اپ پارتنرشپ شروع کوئ بیرته به بیا د آیډیا نه شروع کوئ عملي کولی ټول به کېنوئ چې په دې مو بحث کړی دی دوم ایپي کې په اوله ایپي کې البته. دوم زه غواړم دلته چې کوم دغه ټایټل ورکړي پرسنټیج آف پارتنرشپ چې مونږ په دومه ایپي کې تشریح کړه او دا هم ډیر زیات مهم. د پرسنټیج آف پارتنرشپ کې مونږ ویلي چې تاسو باید ویش د ګټې ډیر زیات عادلانه اوسي. او په دې برخه کې بیا هم مونږ کالمونه ورکولی شو. مونږ ویلي چې در ټولو ډیره ګټه باید د مونږ فاینانشل برخه واخلي یا سیلز ډپارټمنټ باید زمونږ واخلي. اما مخکې د سیلز ډپارټمنټ نه ایکسپرټیز هغه څوک چې ماهر دي تجربه کار کوي. اوس دلته موضوع مبهمه وه، زه غواړم دا واضح کړم. دغه ایکسپرټس باید تر ټولو ډیره ګټه واخلي. د ایکسپرټ نه وروسته باید سیلز ډپارټمنټ یا د فروشاتو ډپارټمنټ یا کمیونیکیشن ډپارټمنټ د ارتباطاتو ډپارټمنټ دا هغه تجارت ته په کتو کېدای شي نمونه فرق وکړي ځکه باید دوستان پکې مبهم نه وي. مثلا که چېرته تاسو د رسنیو تجارت کوئ نو بیا تاسو سیلز ډپارټمنټ لرئ نه، ولې که چېرته تاسو یو انجو لرئ بیا تاسو په هغې کې کمیونیکیشن ډپارټمنټ لرئ. نو تاسو همیشه تر ټولو ډیره فیصدي باید اول تجربه کارو ته ورکړئ، د تجربه کارو نه وروسته د خپل سیلز یا هم د کمیونیکیشن ډپارټمنټ ته ورکړئ. د هغې نه وروسته هغه چاته یې ورکړئ تر ټولو ډیره فیصدي چې دی پیسې پکې فاینانشل سپورټ لري نه، او د هغې نه وروسته هغه چاته بیا تر ټولو ډیره فیصدي ورکولی شئ چې هغه ایډیولوژیک مخ ته ځي، هغه فورمولایزیشن کوي یا آیډیا د هغه ده. اوس دا برخه چې کله ما تشریح کوله پکې مهمه خبره چې وه، مهمه خبره پکې د ایکسپرټ او د سیلز ډپارټمنټ ترمنځ توپیرونه وه. حالاتو ته په کتو تاسو کېدای شي تر ټولو ډیره فیصدي د سیلز ډپارټمنټ ته ورکړئ، حالاتو ته په کتو کېدای شي تاسو تر ټولو ډیره فیصدي ایکسپرټس ته ورکړئ. یو مثال درکوم، تاسو ته یو پروژه راغلی ده چې دا باید ډیره دقیقه مخته لاړ شي. صحیح. په دې کې باید تر ټولو ډیره فیصدي ورکړئ چاته؟ ایکسپرټس ته. اما ته هیڅ پروژه نه لري، ایکسپرټ دی ناست دی، اوس باید تر ټولو ډیره فیصدي چاته ورکړي؟ سیلز برخې ته، چې تر څو تا پروژه پیدا کړي. اما دغه چا چې پیسې انویسټ کړي او هغه څوک چې دا فورمول په ټوله کې مخته بیایي لکه سی ای او دی، مثلا ما ته پارتنرشپ کوو، ما پیسې اچولې، ته سی ای او یې، ما ته باید تر ټولو کمه ګټه واخلو که چېرته غواړو بزنس مو دوامداره وي، لانګ ټرم وي او په صحیح شکل باندې. اوس دا برخه چې مونږ تشریح کړه دومه برخه، د هغې نه وروسته وبخښئ ما فکر کوم دلته اشتباه لاس وهه. اوس د دې نه وروسته په دریم پړاو کې باید تاسو فکر وکړئ د کلوز اپ پارتنرشپ په اړه. نو زه غواړم د کلوز اپ پارتنرشپ یو دریم پړاو زه غواړم یو خط کش کې په دې بل طرف ته ولیکې کلوز اپ پارتنرشپ. نه لکه دا لومړی سټپ و، دا دوم سټپ، یو دریم سټپ غواړم راته خلاص کړي. دریم سټپ به بیخي درته بله خلاص کړي. صحیح. کلوز اپ پارتنرشپ، کلوز اپ پارتنرشپ یا کلوز پارتنرشپ ورته کلوز اپ پارتنرشپ باید ورته وایي ځکه مفهوم یې دا دی چې موږ څنګه کولی شو دغه پارتنرشپ له منځه یوسو. ډیری وخت چې تاسو دوه فورمولایزیشنه عملي کړه، ستاسو کمپنۍ نور آهسته آهسته مخ په غټېدو ده او ستاسو تجارت مخ په پراخېدو ده. کله چې تجارت پراخېږي ځینې خلک داسې اشتباه کوي چې والا نه وروره ما ته خو ډېر ښه پارټنران یو، نه جدا کېږو. دغه نه جدایي په خپل حالت کې د هغه تجارت د له منځه تللو لامل کېږي.
زه یو مثال در کوم. یو نفر د یو چا سره کینی یو یوټیوب چینل جوړوي. د دې د خاطر د یوټیوب چینل مثال ورکوم چې هغه کوم اوریدونکي چې زموږ لا لیول باندې غواړي دا درسونه مخته یوسي هغوی هم پوه شي. شکیب او فرید کینی یو یوټیوب چینل جوړوي. په دې یوټیوب چینل کې په هغه 2 سټیپو چې موږ خبرې وکړې په هغې 2 سټیپو مخته ځي. دا یوټیوب چینل اوج ته رسوي، مونیټایز کیږي، په میلیون هاو سبسکرایبر لري. او په دې کې چې د ایکسپرت مثلا شکیب دی او دغه ټیکنیکل سپورټ چې دی د فرید دی. اوس دوی وایي چې څه وکړو؟ فرید وایي، فرید ته شکیب وایي چې راځه جدا شو، ځکه دا بزنس نور اوج ته خپل رسېدلی، هر څه سیټ شوي، راځه دا بیل کو، یا یې ته واخله یا یې زه اخلم. د دې نه وروسته بل بزنس شیار شروع کوو. فرید وایي چې والا لکه چې دا راسره دوکه کوي، یا شکیب وایي والا راسره دا دوکه کوي. نه، په ګډه یې وړو. کله چې یو شی په خپل ذات کې اوج ته ورسېدو او ته یې په ګډه د وړلو کوشش وکړې، هغه له منځه ځي. نو بهترین تصمیم چې شی دی په کلوز اپ کې چې یو نغدې پیسې واخلي، بل هغه بزنس په خپل شکل باندې مخته وچلوي. دې ته کلوز اپ پارتنرشپ وایي. او دا معمولا په افغانستان کې په دې بحث نه کیږي، او دا تر ټولو غټه تېروتنه ده، او دا د ډېرو غټو تجارتونو د له منځه وړلو سبب کیږي. زه بیا مجبور یم چې نومونه یې سانسور کړم. زه یو کمپنۍ ما وینم، په دې کې مونږ د کلوز اپ پارتنرشپ یو ډېر ښه مثال درکوی شو. دوی د یو راډیو نه شروع وکړه، مثلا نوم ورکوو الف راډیو. دا الف راډیو 3 شریکانو رامنځته کړه. دې 3 شریکانو په دې فرمول باندې عمل وکړه، دا راډیو خپل اوج ته ورسوله. د هغې نه وروسته د یو شریک راغی او ویل چې راډیو ډېره ښه کش کې روانه ده، اما که یو نفر مخته یوسي ځکه نور فرصتونه هم ډېر ښه شته، راځئ جدا شو. دو نور پارتنرانو ویل چې ښه خبره ده، موږ ته پیسې راکړه، الف راډیو سته. هغه 2 پارتنرانو چې پیسې واخیستې، یو لاړو ټکنالوژي جوړه کړه، د یو ټکنالوژي شکل چې خلکو ته وړیا انټرنیټ ورکوي، مثلا فرض وکړو د بي ټکنالوژي جوړه کړه. او بل لاړو تلویزیون یې جوړ کړه په هماغه پیسو د خپل فیصدۍ، مثلا د تی تلویزیون. کله چې 3 مختلف ساحې جوړې شوې، بیرته الف راډیو والا زنګ ووهه چې تاسو کار هم ډېر ښه چلیږي، راځئ دا بیرته جاین کو. ویلې جاین یې څنګه کو؟ ویلې مثلا زما راډیو ده، د تا چې دی نټورک دی او د تا تلویزیون دی. که ته تلویزیون کې یو اعلان اخلي، ووایه چې زه یې درته په راډیو کې هم دغه اعلان نشروی شم از بونس. که زه راډیو کې یو اعلان اخلم، زه به وایم چې تلویزیون کې نشروی شم. او په عین حالت کې انټرنیټ په برخه کې دی، هغه موږ ته وړیا انټرنیټ راکوي، ځکه دا زموږ په کاریږي، موږ به بیرته د هغه اعلانات مفتي رو. دوی بیرته وصل شوه او د دې وصلېدو نه وروسته دوی یو ګروپ رامنځته کړه، مثلا د جیم ګروپ په نوم. اوس جیم ګروپ کې الف راډیو ده، بي تلویزیون دی، تی نټورک دی، فیصدي د ټولو بیله ده، برخې د ټولو بیلې دي، اما پارتنرشپ پکې شته. بیا دې ته پوهېږي چې وایي دې ته بي ټو بي وایي، بزنس ټو بزنس. دې ته پارتنرشپ نه وایي کوم چې زموږ د خپرونې نوم دی. بزنس ټو بزنس داسې پارتنرشپ دی چې د فرید ساحه کاملا جلا ده، هغه د خپل ځان باس دی، زه د خپل ځان باس یم، فقط مشترک منافع زموږ ترمنځ د وصل یوه لاره ده. نو کله چې تاسو د کارمن نه راغلی دې ته چې یو پارتنرشپ رامنځته کوئ، چې په مجرد د دې چې پوه شئ چې پارتنرشپ مو ښه مخته روان دی، باید د تاسو ذهن ته بل شی یاد ته راشي. هغه څه شی دی؟ کلوز د پارتنرشپ. کله چې تاسو پارتنرشپ کلوز کوئ، بندوئ، د هغې نه وروسته تاسو راځئ انټرپرنور کیږئ، داسې یو کس کیږئ چې خپل تجارت رامنځته کوي. اوس په لیاز د خدای وګورئ هغه خلک چې راځي موږ ته بزنس ټو بزنس رازده کوي یا تجارت رازده کوي، یا کینی وایي چې زه موټیویشنل سپیکر یم یا زه په بزنس کې پوهېږم. په لیاز د خدای او د رسول یو ځل کینئ چې دوی تاسو ته څه ښایي. دوی سیده تاسو ته انټرپرنرشپ ښایي، کوم چې تاسو تباه کوي. او بیا انشاءالله د انټرپرنرشپ په برخه کې موږ خبرې کوو چې په هغې کې بیخي تاسو بل څه ګورئ د بزنس په برخه کې. او زما ځینې وختونه چې غوسه راځي او زه غواړم دا واضح ووایم په ځانګړي ډول هغه خلکو ته چې د رسنیو په رس کې دي، ځینې خلک داسې دي چې لیبل دي، مشهوره دي، اما اکسپرت نه دي. ځینې خلک داسې دي چې اصلا مشهوره نه دي اما اکسپرت دي. که چیرته واقعا تاسو غواړئ خلکو ته خدمت وکړئ، ملت ته خدمت، ځان ته خدمت وکړئ، اصولي خلکو ته لاره وښایئ، اجازه ورکړئ هغه خلکو ته چې اکسپرت دي. نو د دې سره به موږ خپل پارتنرشپ هم کلوز کړو.